جنرال مبین له زندان نه نوریه زموږ خور ده د افغان انجونو سپکاوی د زغملو نه دی باید عاملین یې په جدي توګه سزا وویني دا څنګه زړونه ول چې د یو خپلې خور سپکاوی کوي او له هغه څخه ویډیو کوي او په ژوندونو یې مړه کوي د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام ستړي مشئ وخت مو په خیر په سر کې یادونه کوم که باور ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړه په درنښت سره باور ټي وي چینل سبسکرایب کړئ د غور ولایت د اوسیدونکي نوریې د قضیې په اړه غبرګونونه لا هم دوام لري په دې لړ کې د اسلامي امارات پخوانی ویان او امنیتي څیره جنرال مبین خان هم د زندان له دننه څخه یو پیغام خپور کړی دی جنرال مبین په خپل پیغام کې ویلي چې نوریا یو بېوزله افغانه نجلۍ ده او د سختو اقتصادي شرایطو له امله اړ شوې چې د کار لپاره بازار ته ووځي د هغه په وینا د یوې مجبورې نجلۍ سپکاوی کول او یا د هغې ویډیوګانې خپرول یو غیر اسلامي او غیر انساني عمل دی نوریه زموږ خور ده د افغان انجونو عزت زموږ عزت دی او هیڅوک حق نه لري چې د یوې مجبورې نجلۍ له حالات څخه ناوړه استفاده وکړي جنرال مبین همدارنګه ټینګار کړی چې هغه کسان چې د نوریې ویډیوګانې ثبت کړي او خپرې کړي دي باید وپیژندل شي او په کلکه سزا محکوم شي په پیغام کې راغلی چې اسلامي نظام مکلف دی د خلکو عزت ناموس او کرامت خوندي کړي او داسې پیښو مخه ونیسي چې د ټولنې احساسات ژوبلوي بلخوا یو شمېر مدني فعالان او ټولنیز شبکو کارکوونکي هم د جنرال مبین د دې دریځ هرکلی کوي او وایي چې د افغان انجونو او ښځو د ساتنې لپاره باید عملي ګامونه واخیستل شي د یادونې وړ ده چې د نوریې قضیه په وروستیو ورځو کې په ټولنیزو رسنیو کې پراخ بحثونه پارولي او ګڼ سیاسي او ټولنیز شخصیتونه یې په اړه دریځونه څرګندونې کړي دي دا و د جنرال مبین پیغام د نوریې د قضیې په اړه تر بل خبره پورې مو الله مل شه تر بیا ښې چارې